محمد یوسف غضنفر ولې مړ شو او ولسمشر غني د جنازې مراسمو لپاره څه حکم کړی؟ سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. ولسمشر غني د یو حکم پر اساس د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او بېوزلۍ کمولو په چارو کې د خپل ځانګړي استازي محمد یوسف غضنفر د جنازې تدفین او فاتحي مراسمو د ترسره کېدو په موخه کمیسیون وګماره ترڅو په دولتي کچه دغه مراسم ترسره کړي. په دې حکم کې راغلي دي د روخاد الحاج محمد یوسف غضنفر د جنازې تدفین او فاتحي مراسمو د ترسره کولو په موخه د جمهوریت ریاست عالی مقام دفتر عمومي رئیس محمد شاکر کارګر په مشرۍ دولتي کمیسیون موظف دی. د دې کمیسیون په ترکیب کې د ملي دفاع، کورنیو چارو، ارشاد، حج، اوقاف، اطلاعات او فرهنګ وزارتونو او همداراز د ملي امنیت شورا دفتر، د ملي امنیت عمومي ریاست، د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې او د جمهوریت ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست استازي شامل دي. ولسمشر غني دې کمیسیون ته دنده سپارلې چې په مرکز او ولایتونو کې د نوموړي د جنازې او فاتحې د ځانګړو دولتي مراسمو ترسره کولو په موخه هر اړخیز تدابیر ونیسي او عملي کړي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ ملاله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.